بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د پروګرام سیاسي مارکې سره زه یم ابرار الحق. ګرانو کتونکو په دې پروګرام کې چې موږ سره کوم میلمانه ناستې د هغوی تعارف تاسو سره کوم. زموږ سره دې لاسته چې کوم ناست دی دوی تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. ندیم محمد خان جي تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. دې لاسته چې زموږ سره کوم ناست دی د دوی تعلق د جمعیت علماء اسلام سره دی انور خان جي تاسو ته هم جي په پروګرام کې هرکلی وایو. د پروګرام باقاعده آغاز کو. ندیم صاحب جی تاسو نه اولنی کوېسچن ستاسو حکومت چې کوم عمران خان په خپل منشور کې د 1 کروڑ نوکرو چې کومه خبره راوستې ده لکه هغوی په خپل منشور کې دا راوستي چې 1 کروڑ نوکریانې به زه ورکوم نو آیا دې ته به عملي جامه واغوستی شي ځکه چې دا خو ډېره ګرانه ده د ملک اقتصادي حالات هم ډېر ګډوډ دي نو ستاسو په خیال دا به دې ته به عملي جامه واغوستی شي دا 1 کروڑ نوکرو دا خبره چې هغوی کومه کړې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نه ټول نه مخکې زه ستاسو شکریه ادا کوم تاسو داسې فورم ټولو پارټیو ته مهیا کړو او هر یو کس ته د خپل پریزنټیشن مقور کړه تاسو ډېره مننه او زه خو عمران صافي ډېر مخکې نه پیژنم چې د تعلق مخکې د ISF سره او زموږ کشر پاتې شوی دی خو ته چې په هغه ټایم کې تللی د تحریک انصاف سره نو ما په خیال ته هم عمران خان جی بالکل نو زه هم د هغه نه شروع کوم چې عمران خان چونکې یو بهترین پلیر پاتې شو پلیرز هم په پاکستان کې ډېر زیات پاتې شوي دي خلک حنیف خان پاتې شوی لټل ماسټر به ورته وي او یو محمود نوم د مال پورې خو محمود پاکستان ګرین آیز وي هغه پاتې شوی دی په بلډینګ کې ښه ګیم کړی دی خو چونکې عمران خان جاوید مداد پاتې شوی دی مدثر نظر داشتن سرفراز نواز وسیم اکرم خو عمران خان په دې کې واحد داسې یو پلیر و چې هغه نوم پاتې شو نور تقریبا غیب دي عمران خان په دې ټایم کې ټول دنیا کې جمع دی دا د عمران خان د همت د وجې چې هغه په یو ځای کې همت ترې بللی تاسو خو د هغه سره کوم کولیګز وو د هغه سره پلیرز نور نو هغوی خبرې تاسو واورېدې نو هغوی وایي چې ورلډ کپ کې چې کله مونږ سیمي فاینل کوو نو هغې نه مخکې مونږ هوپ بلکل ختم و ځکه چې مونږ لګاتار 4 میچه بایللي خو عمران خان وایي چې مونږ به ګټو نو دې کې 2 خبرې کیدی شي یا هغه ته الهام شي یا د هغه همت جوان زما په خیال الهام خو آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد په چا باندې نه شي هغه همت او دا په الله پاک د عزت ورکو چې هغه په کیپټنسي کې دا وګټلی شو بیا د هغې نه پس راشي چې د هغه والده چې ډیث شوی د هغې والدې کینسر نه او هغه راځي او هغه کینسر هاسپټل جوړ کو خلکو ته وښوله حالانکې دې نه مخکې تاسو ته پته ده چې بلا د سکیمونه راغلي دي قرض اتارو ملک سوارو او په هغې کې هغه پیسې چې خرد برد شوي دي بلا پاکستانیانو چې زموږ قرض ختم شي خو عمران خان چې دې هاسپټل جوړ کو اکچوالایز یې کړو بیا د هغې نه پس زه ووایم چې په پېښور کې جوړ کو بیا د هغې نه پس دا ووایم چې په کراچۍ کې روان دی کمپلیشن ته تقریبا نږدې دی دا څیزونه ما زه وایم چې میبي انشاءالله تعالی الله پاک ممکن کړي عمران خان په لاس باندې انشاءالله. صحیح دی جی مهرباني. تاسو نه جی د اول خو لکه په 2013 کې چې کوم عام انتخابات وو هغې کې ستاسو اتحاد نه و د جمعیت علماء اسلام ځان له پارټي وه د جماعت اسلامي ځان له پارټي وه نو اوس تاسو ته څه لګي د دې اتحاد سره ستاسو د پارټي مضبوطه شوې په دې 2013 په نسبت د ستاسو د نتایج د هغې نه ښه وي د MMA سره چې کوم اوس چې MMA کومه جوړه شوې. بسم الله الرحمن الرحیم. جزاک الله خیر تاسو ته الله پاک ځای خیر درکړي چې موږ ته موقع راکړه دا کوم کوېسچن چې تاسو کو د MMA په حواله سره دا ظاهره خبره ده چې مذهبي اوټ چې کوم دی دا په زموږ په دې علاقو باندې په اکثریت دی عمر له د خلکو د اتفاق او اتحاد باره کې مطالبه هم راغلی ده ان شاء الله دې پیره چې کوم MMA جوړه شوې ده دغه سره دا پوزیشن مستحکم دی او ښه مضبوط دی او کوم اوټ بینک چې کوم دی ظاهره بعض نیوټرل اوټ داسې چې هغه بعضې مطالبه بس شي د اتحاد د وجې هغه اوټ هم چې کوم دی د MMA ته چې کوم دی راځي نو دا ښه مضبوط اتحاد دی او دا د مخکې چې کوم دی ښه مضبوط دغه شوی ترقي به انشاءالله کوي. صحیح شو جی. ندیم صاحب د که تاسو مونږ وګورو لکه ستاسو د سینټ الیکشن چې کوم په هغې کې زیاتتر ممبرز خرج شوي وو دې باره کې تاسو څه وایې؟ یو ډېر سمپل غوندې جواب مونږ وایي قوم چېرته هم داسې کامیابي 1500 کاله کې نه حاصل کړې خو خبرې موږ ډېرې غټې غټې کوو
جی ما نن سبا زما بچی را پاسي نوجوان او د دنیا فتح کوم عمران خان چې وزیر اعظم شي دنیا فتح کو تاسو خیال کړی تاسو ولې کوېشن وکړو چې عمران خان کروڑ نوکری ورکړي شي یا داسې سامانو پیدا شي زم هوپ فار د بیسټ جی مونږ ولې د رپورټر کوډ نه خلاصيږو چې یو سړی خبر وکړه دا سیاست تاسو لیدل بلا کسان داویو کې بیا ونی شي خو زه دا وایم چې مونږ سیاستدانان چې کوم دي مونږ عوام نه پکار دی چې دوی په خپل مسکې کینی او یو قومي ایجنډا جوړ کړي ځکه ټول د عوامو دپاره لګیا دي څوک جمعیت العلماء اسلام سره دي څوک مسلم لیگ سره دي څوک تحریک انصاف سره دي مونږ لاول مسلمانان یو بیا پاکستانیان یو بیا پښتانه یو دې وطن کې زه وایم چې ولې مونږ ورونه یو بل سره تاسو خبر وکړه چې نوکری اسامیا به پیدا شي بیا د هغې نه پس دا اوسنی کوېشن تاسو راغی چې څو ما لږ هنټ غلط شان معمولي شانتې ستاسو کوېشن څو اور لږ دوباره انتخابات جی ما ته اکثر ملګري وایي چې د پولیس کې ډېر غلط خلک دي پولیس محکمه داسې فوج داسې دا داسې زه ورته وایم دا پولیس محکمه را چا نه جوړه زما تر زوی زما ورور زما دغه مکنې ناست نو مونږ ایز ا هول غلط شوي یو مونږ ایز ا هول غلط شوي یو کرپټ شوي یو پیسې ترې ټینګې نه یو بالکل زما سرونه پکې تللي دي او نمونه راته پته نشته خو دوه خو پکې پشته راته پته هغه چې پارټي هغې پرېښوده لاړه زاید دراني او عبید مایار او باقي چې دي نو اړون نو په زما خیال پارټۍ کې دي ما خیال هغې صفا شو زیاتره خلک په سینټ کې خرج شوي دي خو بیا هم په هغه پارټۍ کې پاتې شوي لکه هغوی دا خبره کوي چې موږ هغه کسان بار کړو خو اوس هم دي هغه کنفرم نشي کېدی کو عمران خان ته ځکه چې عمران خان ته کله اتیانو ته هم راغلو څه کسانو په افتخار مشواني باندې دا بلیم لګاو خو هغه سره رایټ سایډ ته ودرو او دی وویل اعلانیه نو اوس وایم چې زما لیډر دا ویلي دي ځکه نفي نشم کولی هغه صفه ما په خپله باندې دی انویسټیګیشن نه دی صحیح دی جی تاسو مولانا صاحب تاسو ما دا ووایه چې د ایم ایم ای تاسو چې کومه جوړه کړه آیا دا د اسلام آباد یا پارلیمنټ ته تلو دپاره تاسو جوړه کړې که نه دی کې ستاسو اسلامي مقاصد دپاره جوړه کړې ته ماته ویلی شي اصل کې مذهبي اتحاد په مقاصدو کې چې کله مخکې مقاصد زمونږ مقاصدو کې دا خبره ده چې په دې ملک کې څنګه چې ندیم صاحب فرمایلي خبر وکړه د دې کرپشن او د دې ټول تقریبا هر انسان دا आवाज کوي جی دې لپاره یو بنیادی فورم چې کوم دی لکه مثلا د اسلام په بنیاد کوم اسلامي ټریډز دي هغې لپاره تقریبا یو 22 نکات هم د ګورنمنټ ته ورکړی شوي دي چې لکه مثلا دا 22 نکات او هغه د هر مکتب فکر نه پاس شوي دي هغه اتفاقي دي هغې کې هېڅ قسمه داسې اختلافي دغه نشته نو هغې دپاره چې کوم دی دغه مقاصد دي چې دغه په وجود کې راشي چې کله دا لاګو شي نو زمونږ رب چې کوم دی دا زمونږ نه خوشحاله شي نو الله تعالی رحمتونه په هغه صورت کې ورېږي دغه مقاصدو باندې چې کوم دی دا اتحاد دی او ظاهره خبره ده چې اوس اسلام آباد چې کوم دی هغه داسې ځای دی چې هغې نه قانون لاګو کېږي هر ټول انسان وایي که عمران خان اواز کوي نه وایي چې زه په اقتدار کې راشم ما ته اسلام آباد کې دغه ځای میلاو شي نو زه به دا شی کوم داسې نه وایي داسې به هغه نشي ویلی چې زه د سړک نه به ولاړ یم او فلان کې قانون به لاګو کړم بلکې هغه هم د اسلام آباد مطالبه کوي چې ما دغه ځای کې زه به وزیر اعظم کېږم دغه رنګ چې کوم دی هر انسان چې کوم اسلامي صورت کې کوم حدود قایمول غواړي ظاهره خبره هغې دپاره به اسلامات دې نه مخکې هم لکه ستاسو په 2002 کې چې کوم حکومت راغلی و ایم ایم ای نو په هغې کې تاسو اسلامي څه نه وکړي لکه داسې کوم وګورو حسب بابل अब कल गवर्नर तपास कीदो कल به کوم د وزیر اعظم तपास कीदो कल به وزیر اعلی तपास कीदो هغه کوم تاسو داسې سټپ نو وغستې د اسلام د لپاره د اسلامي مقاصدو د لپاره حسب بل چې کوم نه په خپل اسلامي ټریډز باندې مشتمل چې کوم دی راغی او بیرو جی دا په هغه بل ما تاسو هغه بیرو په هغه بل کې لکه مثلا د سود خلاف د کرپشن خلاف زموږ د اقیم الصلات متعلق چې کوم دی خبره چې د مثال د منځ کې چې مسلمانان کوم کوتاهي کې په څه طریقه به موږ هینډل کوو دا وی د کوتاهي به څنګه لکه مثلا د لپاره به یو کمیټي او کمیټي به د منځنه بعد چې کوم دی خلک دغه طرف ته چې منځله راځي داسې طریقه دغه رنګ چې کوم دی نور سم کریمینل دغه چې کوم دی په هغې کې موجود نو اوس ظاهره خبره چې په پاکستان کې اوس دعوه کې یو دی اوټ کوي او جمهوریت دی مني د پاکستان قانون دا خو یو مستقل دغه دی دلته چې کوم دی حکومت دی دا خلاف ته داسې چغه نه شوه دا زموږ اسلامي مسله هم ده چې د یو پاورفول او د یو کوم جوړ کړی شوي حکومت خلاف به چې کوم دی ته ټوپک نه راړي دغه به نه اخلي نو هغه طریقې سره به نو حسب بابل چې کوم دی 2 پیرې قرارداد چې کوم پاس شوی بیا مرکز ته ورېږو مرکز نه چې کوم دی بیا سپریم کورټ هغه چې کوم دی سټی کړی صحیح دی جی ندیم خان تاسو ته جی لکه
اوس خبره ده عمران خان یو دربار ته تللی او د هغوی پرسنل لایف دی خو خیر تاسو د هغې باره کې څه وایي هغوی وایي چې کوم یو بابا ته یې سجده کړې ده نو دې باره کې تاسو څه وایي هغه ویډیوز کې پکچرز کې زه دا وایم چې د هغه د زړه نه زه نیم خبر او زه غلط خپل لیډر هم نشم د اسلام پوینټ اف ویو سره اسلامي پوینټ اف ویو سره چې زه دې ته ګورم خو هغه سجده کړي نو زه بالکل هغه نه ډیفینډ کوم خو آی تھنک چې الله پاک هغه پېژني چې الله پاک شته کلمه ویلې ده مسلمان دی بهترین دغه سپیچز هم تاسو اورېدلي دي زما یقین دی انشاءالله تعالی چې دا سیزم نشته خو فرض کا هغه سجده په دې خیال کړي چې ځکه سجده صرف الله پاک ته جی بالکل نو دا هغه خبر نه یم اوس چې دا په کوم سوچ باندې دا سجده هم وا نو آی ډونټ نو خو نه به ان شاء الله تعالی صحیح دی چې مولانا صاحب په 2002 کې چې کومه ایم ایم ای وه او دا اوس چې کوم تاسو ایم ایم ای ده نو تاسو ته په دې کې څه فرق ښکاري لکه په هغې کې خو که مونږ وګورو په 2002 کې کوم چې مذهبي جماعتونه هغوی ټول تاسو سره متحد وو خو په دې کې مونږ وګورو دې کې زیاتتر هغوی در سره متحد نه دي په مولانا طیب صاحب چې کوم دی هغوی هم تاسو نه بله ورځ په اخبار کې چې زموږ دوی سره څه کار نشته که نه متحد مجلس عمل سره نو دې باره کې تاسو څه وایي اصل کې دا د یو سړي ویټ سیوای که نه نو که هغه دا وږي زما پلرګي سره څه کار نه دی اثر راځي مولانا صاحب الحق صاحب شو یا چې کوم دی طیب صاحب شو اصل کې په سیاسي پوینټ اف ویو سره چې کوم دی د دوی ویټ بالکل نشته ارن کې علما دوی ته چې کوم دی بار بار دعوت په دې پلیټ فارم باندې ورکړی چې تاسو موږ سره چې کوم دی لاړ شي خو دې پلیټ فارم ته اووی خپل وجوهات بیانوي چې مطلب موږ نه درځو یا هر څه چې کوم دی خپل یو خبره کوي بل خبر دا چې طیب صاحب خو لکه مخکې هم د دې بار بار چې کوم دی خلاف وکړو چې مطلب دا سیاست دا حرام دی دا فلان کې چلې نن هغه چې کوم دی په خپل یو سیاسي دا کې یو قدم دی او غیر چې کوم دی دغه جوړی او دا ورنه چې دوی سرنیم زه دوی سرنیم لکه په تاسو بس اثر نه غورځېږي دا هغوی سره که هغوی وي او که نه وي نه بالکل په موږ اثر نه غورځي یوازې هغه نه دی زیاتتر کسان دي په بونیر کې هم دي په دیر کې هم داسې کسان شته لویر دیر کې د هغوی وړاندې نه هم دا سیاسي دغه پاتې شوی نه دی پوزیشن چې لکه مطلب موږ وایو چې او موږ باندې دا سره صحیح دی جی یو وړوکي شان بریک سایډ ته ځو واپس راځو جی هوم ډیکوریټر جلاله کم چې ستاسو د خوښې او د جدید دور مختلف ډیزاینونه ورکوي ستاسو کورونو ته دفترونو ته مارکیټونو ته دکانونو ته او هوټلو ته په دې کې زموږ سره شامل دي پینټ وال پیپر وال پینل پی وی سی 3D لیکر پالش او هر قسم نور ډیزاینونو دپاره رابطه کولی شئ زموږ د رابطې نمبر دی 0353242924 بل نمبر دی 031353242924 پروپرائټر اسد علي پته دانیال پلازا ملکن روډ جلاله ویلکم بیک جی د بریک نه پس تاسو ته هرکلی وي په پروګرام کې ندیم خان د بی آر ټي چې کومه منصوبه ده لکه تاسو مخکې دا ویلو د پی ټي حکومت دا ویلو چې دا موږ د نواز شریف ته چې کوم هغې ته به تاسو د جنګ لابس ویو چې هغوی په څومره ټایم کې دا کوي دغه منصوبه چې هغوی په څومره ټایم کې هغوی مکملوي دا موږ د هغې نه په لږ ټایم کې مکملو او پیسې هم د هغې نه کمې راځي خو که موږ وګورو ټایم هم د هغې نه سیوا وشو او پیسې هم د هغې نه سیوا ولګېده دې باره کې تاسو څه وایئ ټیک دی زه پوره خو د ټایم او د دې چې کوم فاینانشل سټیټس دی نو هغه ماته شور پته نشته اني هاو ته چې زیات پي او ټایم هم زیات لګېدلی خو زه دا وایم چې کوم تنقید برای اصلاح کېدی شي زه به هغه وایم هغه دا دی چې دا په یو غلط ټایم کې شروع شو زه خو ډېر نوم په هغه ټایم کې ځکه چې موږ الیکشن فکر معلوم کړی دې کې فیملی جوړه شي پارلیمنټریانس نو څه چې ما اخبار نه ماته انفارمیشن ملو دي نو هغه دا و چې لاول دوی دا جوړول په هغه زوړ ریلوے ټریک باندې کوم چې جم تورخم ته ستلې دي بره لنډي کوتل ته انګریزانو وخت 1925 کې چې کوم جوړ شو اوس وایي چې لکه وفاقي ګورنمنټ هغه لږ ایثار کړی دی نه ایثار کړی په اخبار کې داسې بیان بازي مې کتلې وه ټیک دی نو کو د هغې د وجې لیټ یا نو بیا خو ګران نه دي خو کو د هغې د وجې نه لیټ او دا پرویز خټک صاحب زموږ وزیر اعلی چې کوم او هغه په داسې ټایم شروع کړي نو دا داسې ټایم زما خیال جوړولو پروجیکټ نو دا ډېر غټ ټایم هغه څه بل تاسو ته پته پېښور ډېر کنجسټډ سټي ده
او په کنجس سټي کې دا پروجیکټ په لاست 6 months کې دا کول لانچ کول دا یو ډېر غټه غلطي وه. آی تھنک چې بلنډر وړي صحیح دی. مولانا صاحب کوم وګورو نو لکه دا پر خوستاسو ایم ایم چې کوم دی د دوی د حکومت چې کوم لکه اوس تاسو د هلې ځلې روانې دي نو د 2002 په نسبت د هغې نه لکه کوم وګورو ستاسو د ټیکټونو د تقسیم چې کوم دی دا هم په میرټ نه دی شوی. په بونیر کې چې کوم دی زما په خیال بحث جهان چې کوم سپیکر هم پاتې شوی زموږ صوبایي سپیکرو هغوی ته هم ټیکټ نه دی میلاو شوی. د جماعت اسلامي سره هغوی تعلق دی. اوس هغوی وایي چې موږ ته ټیکټ نه دی میلاو شوی حق زما او هغه بل ته میلاو شو نو هغوی اوس د آزاد حیثیت نه الیکشن ته راوتي دي که نه میدان ته. نو دې باره کې تاسو څه وایئ؟ اصل خبره خدا و چې کومه فارموله به دې توی شوه چې وایي مشرانو څه قسمه فیصله وکړه هغه به ټولو ته قابل قبول وي. د هغې کې سن 2013 الیکشن چې کوم فارموله راله نو په هغې کې لکه مثلا بعض ټیکټونه داسې جمعیت علما اسلام ته میلاو شو په هغې کې PK 55 هم خو لکه چونکې ښکته ورکر کې دی مسلې چې د پارټۍ ورکر چې کوم دی بنیادي دغه کوي لکه مثلا عمران خان دی باندې فیصله وکړه ورکر لاړ هلته درنه وکړه هغوی په دې خبره مجبور کړه چې نه ټیکټونه به تاسو اوس فلانکي دا او په میرټ او فلانکي داسې کوم دی نو بعضې ټیکټونه واپس شو بعضې په خپل ځای باندې پاتې شو مسلې پکې پاتې دي. دغه رنګ چې کوم دی دلته چې کوم مسله وه د PK 55 مختلف یا د کوم نور PK وغیره سره یې سره نو هغوی هم لکه دا ورکرز وي چې دلته زموږ اوټ سیوا دی موږ ته دا څیز میلاو شي. چې بعض ځای کې جماعت اسلامي دعوه وکړه چې موږ هلته په پوزیشن کې وو او بعض ځای کې جمعیت علما اسلام دغه وکړه نو هغوی لکه مثال مشران ورته دا خبره وکړه هغوی بیا هینډل کړه چې لکه تاسو د مشرانو خبره منئ بیا دې کې وفتونه لاړل مشرانو له خو لکه مثال دوی چې کوم دی هغه کینډیډیټ ته بیا کتل لکه مثلا شهید خان زموږ د PK 55 کینډیډیټ عام طور باندې د کارکونانو تاثر بیا دا راغی چې موږ لکه 2 پیرې شهید خان ته موقع ورکړه 10 سال شو د کینډیډیټ نه د ورکر چې کوم دی کینډیډیټ نه دغی کبل پر دغه غم خاده یا د پولیس وتاړه زموږ چونکې بنیادی طور زموږ سیاست د دې سره تعلق ساتي د خلکو ذهن داسې دی حالن کې د پاکستان یو فرد داسې پکار دی چې هر یو سړی چونکې دا خو زموږ نوکران دي زموږ د پاتې کېدي چې موږ چې کله ورتلی شو زموږ حق دی. خو به هر حال بیا هم دا خبره هم په کتو کې راغلی ده په لیدو کې هم راغلی ده خلک داسې وایي لکه چې د دلته اوس قاسم صاحب د جمعیت علما اسلام نه ولاړ دی د رباني صاحب د PK 55 ته جماعت اسلامي نه ولاړ دی که موږ وګورو خلک داسې وایي جمعیت والا کسان چې راشي نو هغوی موږ ته وایي چې د ان لکه 22 ته چې کوم زموږ کینډیډیټس ته قاسم صاحب هغوی ته ووټ ورکوي که رباني ته نه ورکوي خیر دی او د جماعت اسلامي والا دا وایي د جمعیت والا چې دغه ته ورکوي نو دې کې لکه دا څه دې باره کې تاسو څه وایئ لکه یو خپل کینډیډیټ دپاره د کومې پارټۍ چې دی نو دا څنګه اتحاد دی دې باره کې تاسو څه وایئ؟ اصل کې دا یو مسله نه سبب تاسو د پروپاګانډا مهم چې کوم دی د سیاسي یو بنیاد ګرځېدلی دی. مثلا یو پارټۍ والا کینی مشران کینی د دې مثال داسې لکه یو پلا چې د خپل وړوکې په خپله خرابوي لکه داسې داسې کوي چې منځ کې کینی هلکه نن فلان کې یو خبره نه ورته پروپاګیټ کړه مکمل دې نه پروپاګانډا جوړه کړه داسې خبره هغوی راوړي منځ ته لکه چې لکه جمعیت علما اسلام خلکو ته چې موږ له وټ راکړه رباني دې په خوړه سولوي رباني وټ مو ورکړه ځینې ځای کې ویل که رباني له وټ ورکړه او جمعیت علما اسلام ته وټ مو ورکړه دا پروپاګانډو په بنیاد باندې کېږي. تاسو په نظر کې دا پروپاګانډا ده جی؟ پروپاګانډا ده. صحیح دی جی. تاسو لکه زیاتره که موږ وګورو د PTI چې کوم ټیکټس دي نو دا زیاتره الیکټیبل ته میلاو شوي دا کوېسچن ما د احتشام صاحب نه م کړی ستاسو نه مخکې د PTI چې کوم دلته موږ سره ناست کو ظاهر شاه تورو دی د مردان او کو د سن لیاقت جتوی دی نو زیاتره الیکټیبل هغه کسانو ته سیټونه ورکړی شوي دي چې کوم هغه سیټ وین کولی شي سیټ ګټلی شي دې باره کې تاسو څه وایئ؟ لاول خدا دې باره کې چې سیټ وین کوي الله پاک به وین کوي ګټي به جی نو به ګټي کو څوک الله پاک ته منظور نه نو سوال نه پیدا کیږي هر انسان په خپل وس باندې پړ دی او نه میروس په خپل وس باندې پړ دی زه دا وایم چې د ټیکټونو فیصلې او زه په خپله باندې دغه یم وکټم یم جی زه سفر شوی ما د خپلو مشرانو د تپوس هم کړی چې مردان سطح پورې باره نه یادوم باره ما دغه نشته ما اپروچ تر عاطف او دغه پورې او د اسد کیسر صاحب پورې جی نو ما ورته ویل تاسو عوامو نماینده ګورئ که ځان له ګورئ هغې جواب خیر ما ته میلاو نه شو نو زما خیال دی چې دلته کوم ټیکټونه ورکړي شي نو هغوی ځان له نماینده دا په میرټ نه دي جی لکه تاسو نه جی بالکل صحیح دی جی بالکل دی میرټ بالکل آؤٹ تللی دي
دوی ته چې کوم سروې شو تاسو ته پته پی کې 55 ټیکټ چې ټول لاست کې ملو پاکستان کې تقریبا ایون بالکل جی شو ټیک دی ټول پاکستان کې ولي دا صرف او صرف په دې وجه باندې چې په ګراوند څنګه چې دیوې مولانا صاحب چې ګراوند باندې خلک هم خادي غواړي تاسو لیدلې چې غړ سینه ماستران تیر شوي دي او دغه پوسټونه باندې پاتې زموږ امداد خان سرفراز خان دي مخکې پاتې شوي دي خدا په پیسو لګولو پروجیکټ باندې ده د خلکو منځ کې اویلیبিলিټي باندې ده دغه زموږ مسایل دا زیات چې ختمي کینه نه پیسې شته نه چې هغه ختم شي د ټول الدین چراغ په شان دي او تاسو د مثال زړه کوم شارټ ونده کې محمد علی شاه بادشاہ اعظم سره دی لنډ پیپل پارټي ولا دی جی تھرڈ ټایم پاس کیږي 2002 دی فرست ټایم او بیا 2008 او 2013 او دا کې دي شي مې بي چې پته نه دی خپل تسلسل برقرار ساتي نو چې ما دا غمنه ما غا سټډي کړی ما دا سان تاسو کو دا خلک دا صرف خبره کوي چې یاره زما سره ملاقات هم داسې خاص نه شي لري نه وینو داسې ملو کړی نه ملو کړی خو هغه چې موږ تکالو کو هغه د تسلی چې موږ تکالو کو محمد علی شاه بادشاہ چې موږ لارسي دا زموږ علاقو رواج دی نو دا لکه تاسو وایي چې په میرټ نه دي شي ټیکټونه مردان پورې جی نو دا خو په ریزلټ خو اثر پریوزي کنه دی تاسو په بالکل پریوزي زدا وایم چې سړی پیپر پورو کی امتحان ایگزامینیشن حال کې ورکی نو مطمئن را پاسي چې کوم 33 نه زما مارکس د 15 کوېشن ذکرې نو وایي چې 33 نه پاسینګ مارکس مشته شته بل خط خرابي یا لنډ ټایم کوېشن پکې څه ابجیکټیو څخه پاتې شي نو 33 براشي او چې کوم سړی زما په خیال ورکی نه کړي غیر پارځو زمیدار او علاقې تعلق ساتونو زما زمیدار او خبرو کوم چې یو زمیدار چې دی یختي بل ودري بل خوب کوي ناراض ترې یو پټیم باندې پټې صفائی کوي پټیم باندې خاور ولي پټیم باندې توخم ور کوي پټیم باندې وبو ور کوي پټیم هر یو شی پټیم هغه فصل خبخي په دابل خکېدي شي کو الله پاک ولو کی خو اب تو کلګي او دا کوم چې مهنت کړی دي په توکل کوي صحیح دی جی مولانا صاحب کو لکه اخیری کوېسچن کو تاسو حکومت کې راغلی احتساب به پکې وي او کنه احتساب خدا ظاهره خبره ده چې یو کو ملک دا لازمی خبره ده چې دې لپاره سټپ اغستل زما خپل ځنې خیال لري لکه عام طور باندې په ګورنمنت کې سټپ کله واغستې شي نو کله کله هغه به د بوج کړی شي واپس ختم کړی شي اکثر سره سم مسلې په خپل امر شي خپل لمن د انسان دغداري باج اوقات هغه یریږي سنس لکه مثلا محتسب اعتبار سره لکه په دې ګورنمنت کې باز سټپ واغستې شو هغه بیا ختم کړی شو سره تسلسل لري او نه ساتل شو نو په دې وجه باندې احتساب چې کم دی ساتل پکار دی چې احتساب نه د اسپندیاروري غونډې وسوک مخامخ چیلنج نه ورکړي ګورنمنت لا چې ته چیلنج در کومه په اخبار باندې خبره پر ریکارډ موجوده چې ته زما سره احتساب وکړه ته په ما باندې خبره ثابته کړه کوم وګورو جی لکه نواز شریف دغه خود پاکستان چې کوم ادارې دي سپریم کورټ هغوی ته وی غل خطاب ورکړي بیا هم ستاسو مشر جمعیت علما اسلام په معذرت سره هغوی بیا هم دغه دفاع کوي لکه تاسو حکومت کې راشئ بیا څنګه لکه داسې کېدی شي ګوره یو خبره ده دغه چې کوم دی یو ملزم باندې یو څه ثابتولي پوره یو مجرم یو ملزم ټیک شو ملزم باندې الزام دی الزامات پیدا کوي بل یو چیز بالکل دغه چې کوم بالکل ټوس هغه باندې ثابت شي چې دا چیز له صدا کړی دی بار پتہ کې راځه موږ دغه دفاع نه کوو بالکل لکه مثال دی غل سړي دفاع کول زمونږ چې کوم خپل دغه خپل مقصد دی لکه زمونږ 18-19 هزار چې کوم مدارس زمونږ رجسټرډ مدارس دي ټوټل پاکستان کې 27-28 هزار دي په دې باندې چې کوم اسلامي ټریډز باندې موږ سره کوم پالیسی باندې دسخط وشي په کوم معاهده باندې په هغه بیس باندې موږ د سړي سره چې کوم دغه کوو اتحاد کو کاغه بل فرض هغه پارټي نه لاین دا کې بالکل ان ریکارډ د قومي اسمبلی دا خبر د بیانات تاسو کته شي چې مولانا صاحب دی هغه ته هغه چیز ورخول چې دا غلطي په دې کې موجوده ده د ماستانه دا شکایت دی وزستانه په دې سپارټ د اسمبلی باندې کوم نه کوم مقصد وسوره سری زموږ خپل مقاصد دی غوډه لپاره صحیح دی چې اخیری کوېسچن ندیم خان د کامیابی چانسز د ګټې په پنجاب کې هم په کې پی کې هم زه وایم چې سانه خلک به ووټ لروزي نو دا ټول خلک عمران خان له ووټ ورکوي دا هغه ویژن له ووټ ورکوي او زه به دا ووایم ایز اے پرسن ایز اے پاکستاني چې عمران خان ښه سړی دی بهترین انسان دی خو که موږ هغه غلط سړی ولیږو غلط سړی بلا چې خلک وینو اوس هغه ټیک سړی لګل پکار دی غلط سړی چې سړی ټیک نو پکار دی غلط ټیک سړی ولګي چې کار والی او زه دا به ووایم چې زمونږ د خلکو د خپل ممبر نه غم خادي پکار ده نو بس د غم خادي کوي که نه نو بس نه دی کوي نور
اسمبلی ته ځي او غم خادي د عوامو که چا په دې خوشحالېږي ځکه چې د دې د عوامو نماینده صحیح جی ستاسو جی د ګټې چانسز دلته کې پی کې کې د متحده مجلس عمل نه پس لکه تاسو چې کومه د ایم ایم ای اوس د ګټې چانسز سیوا شوي که نه هماغه ان شاء الله سیوا شوي دې سره ډېر سیټونه داسې دي چې هغه د ایم ایم ای د اتحاد دغه وجه کوم دی هغه بالکل په دا کې راځي او هغه چې کوم دی ځکه چې هغه یو نظریاتي اوټ او کلک اوټ دی بل خو نه ځي مقصد اوس ورسې ان شاء الله چانسز هم سیوا دي او امید هم در به دی نور خو فیصلې د الله جل په لاس کې دي انسان مهنت کوي ظاهري حالات چې کوم دی ګوري ان شاء الله تعالی چې کوم دی انده وخت کې به ایم ایم ای دغه راځي صحیح جی مهرباني جی یو پیغام اخر کې کوم ورکوي شو 2 منټه صحیح جی زه جی خپل پښتنو ته خپل ورونو ته کوم چې پښتو باندې پوهېږي چې پښتو پروګرام دی جی دې په وساتت سره چې پښتانه کم ځای ته اواز رسېږي زه وایم چې مونږ د خود فریبۍ نه راوځو خود فریبۍ نه په یو بل باندې سیاست اوس په دې ملک دغه دی کوي خامخا کوي د کولو شی نه دی زموږ دپاره خو چې کوي نو یو بل د دښمنۍ چې نه دي کتلی دا ټوپک هم دلته دنیا پاکستان کې خرڅېږي د کارتوس هم خرڅېږي ټوپک هم خرڅېږي دا هم کفار نخلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې دا د مسلمان زیور دی خو زیور دا کړو راګرځولو د سړي زیور دی مسلمان سړي خو دا د کفارو دپاره دی مونږ چې خپل وروڼو په تر زامنو په دې باندې استعمالوو مونږ پولینګ سټیشنو باندې یو بل سره ښه تیو ان پي کې ما طرز ان پي کې زه به په تحریک انصاف کې بل به په مسلم لیگ کې بل به په پیپلز پارټۍ کې دا خو دا سړي سوچ مطابق خبره جي نو زه وایم چې دا څیز له ختمول پکار دی خپل منځ کې او بل دا سوچ لږ پرېښودل چې موږ ډېر باتوران یو موږ هېڅ باتوران چې نه یو موږ په تېر شوي 500 کالو کې هېڅ باتوري نه ده کړې موږ یو کار نه دی کړی موږ یو څیز اوسه پورې نه جوړ کړی موږ چې په کم مایک باندې خبرې کوو کم لوډ سپیکر باندې هغه اواز ته وځي دا جی یهودیانو کافران جوړ کړی دی په کم جانماز چې موږ موس کوو دا کافران جوړ کړی دی په کم دغه باندې چې موږ تسبیح کوو تسبیح هغه چې کافران جوړ کړی دی دا ګاډ هم کافران جوړ کړی دا یو څیز زموږ چاپېزم زموږ له پیکېږي په کوم ځای کې عام کافرانو کمپني ده نو موږ څنګه چې دا غټې غټې خبرې کوو چې دنیا کې به موږ دا وکړو دنیا کې به دا وکړو مونږ خو زما په خیال هېڅ هم نشو څو پر مونږ ځان سم کړي ګرانو کتونکو دا و زموږ د پروګرام چې په دې کې موږ سره مېلمانه ناست وو په بل پروګرام کې به نو مېلمنو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو اوس درنه اجازه غواړو په لوی الله وسپارو الله پامان